أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناه وړم الله تعالی شړل شوي شیطان څخه. بسم الله الرحمن الرحيم د الله په نوم چې ډېر زیات مهربان پوره رحم لرونکی دی. إذا جاء نصر الله والفتح کله چې د الله مرسته راشي او بری در په برخه شي، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا او ای پیغمبره ته وګورې چې خلک ډلې ډلې د الله په دین کې داخليږي. فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. نو د خپل پروردګار له ثنا ستاینې سره د هغه تسبیح وکړه او له هغه نه بخښنه وغواړه. بېشکه هغه ستر توبه قبلونکی دی. صدق الله العظيم. الله ستر رښتیا ویونکی دی.